الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په آخرین درس کې مونږ د الله په توفیق سره سورة النمل ختم کړو، او نن به ان شاء الله د سورة القصص نه شروع کوو. سورة القصص د مکی سورت ته د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، او په دې کې اتیا آیتونه دي او 9 رکوعګانې دي. په دې کې دا خبره الله سبحانه وتعالی بیان کړې ده چې څوک تکبر کوي او ځان لوی ګڼي نو دا هلاکت دی د دنیا او د آخرت. کم سړی چې فساد کوي، چې خلک د الله د لارې نه منع کوي، دغه آخرنی انجام تباهي ده. او د دواړه مرضونه په قارون او په فرعون کې وو، ځکه به د هغوی تذکره هم دلته کېږي. الله سبحانه وتعالی قدرت پکې هم بیان شوی دی. دا خبره پکې الله بیان کړې دی چې چا کې خشوع او د خلکو اصلاح کوي نو په هغه کې خیر پروت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طاسیم. الله علم دې دې ټکو په معنی باندې تلك آیات الكتاب المبین، دا آیتونه دا کتاب دی چې ښکار بیان والده. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، لولو من پتا باندې خبر د موسی علیہ السلام او د فرعون په حق سره. لقوم یؤمنون، د پاره د قوم چې ایمان لري. الله خپل پیغمبر ته وایي چې به راتلونکي آیتونه کې به موږ ته د موسی علیہ السلام او د فرعون رښتینی واقعه بیانو، د دې لپاره چې مؤمنان ته فائدہ واخلي او مؤمنانو ته تسلی ملو شي. لکه څنګه چې فرعون متکبر او جبار د حق مقابله کړي و الله تبارک نو دغه شان ابو جهل او دغه ملګری بس شي هغه هم تباش. او لکه څنګه چې کمزورو بنی اسرائیل الله سبحانه وتعالی بادشاہي ورکړه نو دغه شان الله سبحانه وتعالی بادشاہي او زور او فتح هغه د کمزورو صحابه کرامو لور کې هم دغه شان وشو. نو ځکه الله سبحانه وتعالی واقعه د موسی علیہ السلام د فرعون سره هغه وروړي. ان فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون لوی کړي و پزمکه کې. وجعل اهلها شیعا، او ګرځولي اوسیدونکي د هغې ډېرې ډلې. یستضعف طائفة منهم، کمزوري کولی یو ډله د دوی نه. یذبح ابناءهم، حلالول به زامن د هغوی. ویستحیي نساءهم، او پرېښودي به زنانه د هغوی، یا بې حیا کولی به زنانه د هغوی. انه كان من المفسدين، یقینا هغه د فساد کوونکو نه. اولنی خبر الله دا وکړه په دې آیت کې چې فرعون لوی کړي و. دویم د فرعون سیاست ده، وجعل اهلها شیعا، او ګرځولي اوسیدونکي د دې ځمکې ډېر ډلې. د په دې ملک کې چې څومره خلک هغه په ډلو کې تقسیم کړو. ځکه چې کله په ډلو کې خلک تقسیم شي نو په خپل منځ کې اختلاف راشي نو به چاته سوچ نه شي. او دا ډېر ښه مرض دی چې کله په سړي کې اختلافات پیدا شي. اتفاق کې الله برکت اچولی، په اختلاف کې ډېر غټ نقصان دی. نو هغه دا چل کړو د فرعون، خلک یې ټول ډلې ډلې کړو. نو اسیم دغه اختلافات چې فرعون په چا باندې ظلم کوي دی بل به आवाज نه کوي چې ولې ته ظلم کې ورته کې چلته خو دغه د مخ کې نه یو بل سره اختلافات. بیا په دې ډلو کې یو ډله دي چې الله یې استضعف طائفه منهم چې یو ډېره کمزوري ګڼله
دې بل مرسته کوله کوم چې کمزوري ګڼو د بنی اسرائیل دغه ځامن الاول دغه لونه به پر خودي به حیا کولې به انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض او اراده لرو منګه چې احسان کو پاکستانو چې کمزورې کړې شي بس مکه کې ونجعلهم ائمه او ګرځو منګه غوي مشران د دین ونجعلهم الوارثين او ګرځو منګه غوي وارثان د زمکه ونمكن لهم في الأرض او چې طاقت ورکو منګه غوي ته بزمکه کې ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون او خایو منګه فرعون او هامان او لخرو د دوانو ته د دوی نه غسه چې دوی تیرېدل الله چې زما اراده دا و چې باغ کسانو باندې رحمت وکم او پاکستان باندې احسان کوم چې پزماګه کمزورې غنلې شي رسوکو بنی اسرائیل او د دوی نه د دین مشران جوړ کما دوی د مصر زمکه ورکم او فرعون او هامان او دغه د لخرې تباکم او د سنه چې یریږي چې هغه پر علماء نو زدينا بعد واقعه په تفصیل سره الله بیانې واوحینا الى موسی ان ارضعيه او پزړه کې واچول منګه مور د موسی عليه السلام ته دا خبره چې ته ورکوا دته فاذا خفت عليه فالقيه في اليم نو کله چې ریږي ته بد باندې نو گزار کده په دریاب کې فرعون به د بنی اسرائیل بچي وجل کنه ځکه چې هغه دې خبرې د خلکو ته ویلو نجوميان وته ویلو خبر شو چې په بنی اسرائیل کې یو کس دي چې پیدا کیږي چې هغه درسه زمون بچي ختمي ځکه ول زمان وجل الله سبحانه وتعالى داغه دي مور ته د وحي وکړه مور ډېر پریشان و چې زما دي زیب سکی نو وحي نه مراد دلته الهام دی نزلت د الله د خبره واچوله چې ته دلته ورکوه په ول ورکوه کله چې ته د فرعون د جاسوسان نه یریدي نو د ماشوم چرته گزار کا صندوق کې کېد دریاب ته گزار کا ټوکري په دریاب کې کېد دریای نه لغې ته وځي ته واچو ولا تخافي ولا تحزني او مېریګا او ما خفکیګا ان رادو الیک یقینا منګر واپس کون کیو دلرتا وجاعلوا من المرسلين او ګرځون کیو دلره د پیغمبرانو نه چې د پیغمبرانو الله را لګي او پیغمبر ته جوړیني به لازم واپس راځي فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بس راوچت کو دلره کور والو د فرعون انجام دا چې شي دوی لره دشمن او غم دې لپاره راوځي خپل غم راوچت کو إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يقينا فرعون وهامان ولخر رضوانه خطاكار وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك او خزيد فرعون يخوالي دسترق زما او استاد لا تقتلوه موجنيده عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا كيديشي چی فائدہ براکی منتیا بیونی سوزوی وهم لا يشعرون وغوين پویدل ټوکری چورل فرعون کورتنو چرو چتکړه اسیر او چتکړه سبحان الله ودې کې اسیر دینه من خبر او نه فرعون خبر دی چې د فرعون تبعیده او د اسیر لپاره رحمت ته چې د جنت ته شي دا ماشوم راوچت کو ډیر خوږ بولګي د ماشوم خپل خاون ته وجنه ما واصبح فؤاد ام موسى فارغا او ګرځي دزله د مور د موسی عليه السلام خالی شو د هر سنه صرف د بچی له سوچ وکړو
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها یقینا نجدی و چې هغې ښکاره کړی وی دا خبره که چېرته کلکوالی نه وی راوستی موږ په زړه د هغې لتکون من المؤمنین د دې دپاره چې شي د ایمان والو نه نجدې والله وي چې خبرې راښکاره کړی په دې کې دا فایده مخې ته راله زموږ دا خلک وایي چې مسافري کې یو ښځه دې نه وي نو بیا څه ده بیا پرېوځه تپوس کې ښځه دې شته وي نه بس صحیح ده بیا چې ښځه دې نشي بیا په یو ځای لس پنځلس کاله تېره او ظالم دې ته سوچ نه کوي چې د ښځې نه یو غټه ښځه په کور کې ناسته هغه مور ده هغې هم څه زړه شتي که نه یوازې د ښځې زړه خو نه دی یوازې د بچو زړه خو نه دی که نه مور هم زړه شته که نه یې قصه ختمه شو په دې لږ وخت کې الله واصبح فؤاد ام موسی فارغه هغې زړه د هر څه نه خالي شو دغه شان زموږ د میندې هم دي که ته په کلونو کلونو بار ناست صرف دغه چې ښځه یې بیا ځه الله نه یره پکار ده د ښځې حق دومره مخې مخې ته کېدلی مور هم څه حق دی یا پلار هم څه حق دی دا کمزوري خبره ده چې ښځه او بچي دي نه نو بیا خپله مرضي کوو چې څومره مسافري کوي بیا هم مرضي نشته په تا باندې حق دی دغه خلکو وقالت لأختي قصي او وی دی خور داغه ته قصي روان شه په د پسې ته به دې غاړه غاړه باندې ځي چې ټوکرۍ چېرته ځي فبصرت به عن جنب نو کتل هغې ده ته د لرې نه وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدل وحرمنا عليه المراضع من قبل او منع کړې موږ په ده باندې پی ورکوونکې ښځې مخکې د دې نه یعنې مخکې د مور نه چې څنګه وله اسی ولا زنانه راوستي بیا بل په ورکه دی یوې تی باندې مخله نه خوده دا خوري ولاړه فقالت نو خور ده هل ادلكم على اهل بيت ايون خيم تاسو ته یو کور والا يكفلونه لكم چې کفالت بو کې غوي د لرستا سو د پاره وهم له ناصحون او غوي بد د پاره خیر خوای هغه ته یې ته زمونږ وي زنانه په کار چې په ولور کې که هر څوک دا کور ته چې خو قبل شو چې مور ول راوستنه چې څنګه مور رااله نو دغه په تی باندې خلک کې خو دا بس په شروع الله وی فرددناه الى امه نرا واپس کوم منګه مور دغه ته كي تقر عينها دديد فرا چي يخي سترګې داغي ولا تحزن وغمجن نشي ولتعلم ان وعد الله حق او دديد فرا چي پته ورته ولګي چې وعده د الله رښتینی ده ولكن اكثرهم لا يعلمون مگر ډیر د دوی نه پوهیږي نو تنخواه ولم مقرر کړه او زوی او تم واپس ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما او هر کله چې ورسېدو ځواني خپلته او برابر شو عقل داغه آتيناه حكما وعلما ورکو منګه غته علم د فیصلو او پوها وكذلك نجزي المحسنين او دغه شان بدل ورکو منګه نیکی کوونکو ته تقریبا موسی علیہ السلام 10 کال د فرعون په کور کې تیر کړي 10 کال مور کربم تراتو اول ته دا وسګره د الله ناشنا طاقت 10 کال برغه د خپل دشمن ساتنه زګو ته پرو موږ ستیر شو کنه فرعون د سي الم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين ورګه موږ له کړه زموږ سره څومره کلونه تیر کړي خدای دې لسه د دې موسی عليه السلام عزت هم ډیرو ځکه چې هغه د فرعون په خپلوانو کې حسابېدو نو چا به ته بهر سویم نه هر سړي به قدر ډیر کو الله چې کله ځواني ته ورسېد او عقل برابر شو موږ له
د فیصلو علم ورکو نور علم ورکو چې هغه د نبوت ته وسلې واقع بیانې ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها او ننوتو کلی د مصر ته په وخت غفلت کې د اوسیدونکو د غینا فوجد فيها رجلين يقتتلان نوی مندل باغی کې دوه کسان چې یو بل سره جنگ کو هذا من شيعته وهذا من عدوه دا یو د ډلې نه او دا بل د ډلې د دشمن نو موسی علیہ السلام د سحر یا د غرمې په وخت کې چې کله داخله کو د پراتو نو د دې شاهي قصر نه وروته بهر ته خار کې چکر مگر لګو چې یو کې دوه کسان جنگ دا یو اسرایلی دی او د بل سره قبطی دی دا اسرایلی مظلومو قبطی ظلم کو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نو مدد طلب کو هغه سړی چې د ډلې نو په مقابل دا سړی کې چې دشمن د نو موسی علیہ السلام ورسې لکه ولې سړی سره ظلم کوي فوكزه موسى نفسك وغا موسى سكوا لوركو فقضى عليه نمرغرا واستوب غباني ديو سك دلاسا غمرشو الله سبحانه وتعالى لكلو ولا سك سشو ده بانشو موسى عليه السلام سوچ کو جدار نه کم غلط کاروش داری کی قال هذا من عمل الشيطان وی موسی علیہ السلام دا کار د شیطان دی انه عدو مضل مبین یقینا هغه د دشمن گمراه کونکي ښکار قال وی رب انی ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له اے رب زما یقینا ما ظلم کړی دی بخپل ځان نو بخانو کما تا نو بخانو ورته وکړه الله انه هو الغفور الرحیم یقینا الله بخان کون کې رحم کون کې دی قال وی ربي بما انعمت علي اے رب زما فوجد دي چې احسان کړی دی ته بما باندې فلن اكون ظهيرا للمجرمين نو هیڅ بن کېږم مددگار د مجرمانو د پاره فاصبح في المدينه خائفا يترقب نو سبای کړه بخار کې یریدون کې او انتظار کو غیر ارادي او ناڅاپي مرګ په منځ کې راغی موسی عليه السلام دغه د لاسه په یره کې شو هغه چې فرعون خبر شي به سبب وي الله وی یو خو یریدو بل انتظار کو د شي چې فرعون د پولیس دغه درالو او دغه درالو کسان به رزیمه بنشي نو پدې کې بل واقع رااله فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ نو ناسابا هغه سړی چې مدد غوښتل او دته پرون چغي والی دته بل سړي سره خته چې د دې له موسی عليه السلام پرون کس له شکر کو هغه مړ شو نن بیا د بل څه سره په ځاخه باندې خطر موسی عليه السلام ته چور موسی عليه السلام غیر په خپل غم کې چې ما سره بس کې کیسه دوه بیا چې وویل راشو سړي سره می جنگ دیو موسی عليه السلام ته قال له موسى ورتوي موسى انك لغوي مبين یقینا تخام خاسر کشخکاری استنبول سکار نشتی و دا جنگونو منگونو بسی گرسی پرونو استجا خونن بیستجا خده فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما نو هر کله چې را د وکړه چې راونی شي هغه سړی چې هغه دشمن د دوانو دی بیا ورغه موسی عليه السلام اسړی راونیو چې د سره والټه کول هغه ورته وی موسی عليه السلام ته قال يا موسى ورته وی موسی
اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ايت غواړي چې ما مړ کې لکه څنګه چې دې مړ کړو پرون یو کس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض تیرادن لري مگر دا چې شي زور اور بزمک کې وما تريد ان تكون من المصلحين او ارادن لري چې شي د اصلاح کوونکو نه خو موږ ته پته ولګی دا صدقه مقصد د چې تاسو شي زور اور شي اصلاح هوته نه کی فرعون چې دینو هغه ته خبر ورسېدو چې د شي قبطي چې د موسی عليه السلام د لاس نه مړل خلک کینه ول مشورې د جسکو فیصله دا وشو اخر چې دیبه وجنو وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى اوراغ یو سړی د اخر سر د خارنا چې منډي والی قال يا موسى وي موسى او د خار دا سر نه روان دي چې موسی سي چلې ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك یقینا مشران د مصر مشوره کوي استا مبارکي چې قتل بکیتا لره مشوره په دې باب کې روانه ده فخرج اني لك من الناصحين نؤذى يقينا زتالرا د خیر خواهانو نيما ريزين وزغره وجنيت فخرج منا خائفا يترقب نؤوت داغينا يريدنك وانتظارك يم بيره كده او انتظار سکو چې لخر برایشي مبونش قال رب نجني من القوم الظالمين وی دیر بزما بچ کما د قوم ظالماننا ولما توجه تلقاء مدين او هر کله چې مخکو په طرف د مدین روان شو د مصر نه مدین ته چې دغه مدین د فرعون په بچای کې نو دغه د بچای چې کوم حدود د مدین ته سو د بحرو نو الله نه دغه دعا مو وخته او په دې سفر باندې وته د مصر او د مدین په منځ کې اته ورځې مزل الله کله چې د مخ کړه مدین ته قال وي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل امید دې چې رب زما به خیماتني غلاره څنګه نه غلاره مدین لاره ما توخی ولما ورد ماء مدين او هر کله چې ورسېدو بود مدین ته فلاره باندې په ګودر تیر شو وجد عليه أمة من الناس يسقون نوې مندل باغبان یو ډله د خلکونه چې وبکول سار ويخبل ووجد من دونهم امرأتين تذودان اوی مندل اخوا د دوی نه دو خزي چې منکولي ګړي بيزي دو زنانه سیر ته ناشتي او شرم ګړي بيزي خپل ګړي بيزي راټینګي کړي وي چې ګودر ته نزي موسی عليه السلام حریان شو چې د سلته ناشتي قال ما خطبكما وي موسی عليه السلام سكر د استاسو قالت وي لا نسقي حتى يصدر الرعاء نو بکو منګ ساروي تر دې چې واپس شي شپنکیان وابونا شيخ كبير او پلار زمنګ بوډا زوړ دې انده کار داغو خو څنګه بوډا شه د لونه د شعیب علی السلام دي الله جي طریقه جوړي بوزو انسان په ګومان کې من راځي زه سکو مو دا بسکی ور دي چې موسی علی السلام خبر نه دغه طریقه روانه الله خبري بو سره کوي کنه هغه د تیاری هغه ته ورسي
دې کې فائدہ رد په خلکو باندې چې هغه اختلاط جایز دی. اختلاط مطلب یعنی خزي او سړی دو په یو ځای کې کار کوي څه خبره نه او په یو ځای کې سبقونه وي هیڅ خبره نه. دې کې وګوره د دوه زنانه دی ګودر ته دې پر نیز کې جلته ټول سړی را جمع شي نو چې کله سړی فارغ شي بیا موږ خپل کار کوو. دا به حیا او د فحاشۍ طریقه چې خزي او سړی ګډوډي او د تعلیم ګډوډي. خپل لونه خپل خويندې د دې سکولونو ته ملګي او دغه خپل ځامن او خپل لونه د سکولونو د کالجونو ته ملګي چې به کې اختلاط چې تاسو ډېر خطر بیت کړي په کور کې او ساتلې به دي د غلط کارنه چې دغه ته ورپرې دلته ستای سوسوم به نه چلی هیڅ وستي به نه چلی او نصیحتونه به کوو کنه چې خوا کې به کرسي غسر جنین است او په خوا کې د جنین سره الک نه شي ستانه نصیحتونه به اثر کې او غزوانین او به دل پرې ده بس پکې دي زینې چې په هاستل کې کمرې یوځي او به بس بغیرت راشي الحمدلله بس زمونږ لونه برتانیې د تللی سبق له دعاګانې وته کوي چې الله کامیاب کړي. سو کو زرشتي ته نه داخله ولوي مونږ کړو دي جنال ته هاستل کې وسی انګريزانو سره هاستل کې وسی لکه عقل استعمال کی تاسو وای پرشته چې دا بلته دي سي دیندار پاتې شي او دي سي پاک به پاتې شي او څوک به نه تنګي به مسلمانه دغه خپل زنانه پاتې نشوي. پلارو کوسو کې زینا رواني پلارو کوسو کې یو تخته یو بل وجنی او یو سره سکه او بل سره سکه خپل نو چې ته سېج مسلمان ته لاړ شي نه غو به عزت کې بجره مسلمان راغلي د احترام ډیر کوي نو سر روشت نو ز پلارشت نو سر نکشت نو ز ترشتي اوسې کې پاشتل کې الله نه یې پکار او چې کړه تعلیم دې هدا پرور چې صحیح زه دغه سي پلتو باندې دي چې صحیح نشته الحمدلله خپل اشتري او جامعین او شتنشتي چې الته صحیح تعلیم کیږي رکان او جنکی یوازي جدا هیڅ خبر نه کوي د پرده کې زیرایي او چې کړه بل پرز کې دې زه ملاو نشو نه ضرورت نشي چې خزه تعلیم کوي بیا کور کې کینی بیا او نه ضرورت شي د الکته چې دې لړ شو جنکو بمنس کې کینی الحمدلله داسې بانی دي دروغ دي چې بالکل دي زینشتي خو باقاعده زموږ ملکونو کې مشتي او په نور ملکونو کې مشتي دي زینات دي جامعي او نشټانی چې الته الکان او جنکی سړي هغه بل دي جدا دي نو دا فائدې لري چې د دوه زنانه ته ورنرلي ولې چې اختلاط جایز نه د خزو د سړو فسقا لهما نو بکرل د دوانو غساروي مؤمن دومره خیر خوای کنه خیالم دي دې اوس غریب په خپل غم کې دي غټه قصه وته شاته پرته ده او چې ویلي چې دوه انسانان ناستي کمزوري دوی به سمسلین د غوسره به منډه واله ته په لار رواني یو سړی دی وری غریب ګډوډ ناشت ورته بس ته پوښتنه ګرو شل په ګاډي کې روان یو ګاډي دی وری د سړیو سره په خوا کې ولړل ودرېږي ته شي چل نن سبا خو دی موبایلو مونږ خزي تر سولیو اکسیډنټ بشوي د سړی غریب نه بویني بهي دی وته دغه به تلوري کیمرا او دغه نه بس جوړي ویډیو به دي جوړي چې به ورسته و چلی چې ما یو کس لیدل او غدي چې مړ پروتو یعنی انسانیت ختم شو والله العظیم انسانیت ابل زما ته یو کس ویډیو راولې غل یو سپې مړلې او د بل سپې راکایي سمو ته خپدې روډ په دې منځ کې گاډي والے او د خپې نه ولې راکې جو سیټ ته کم او دنیا انسانان ولړ هغه ویډیوګانې کوي دي د کیمرې نه ولې دي څوک دی تر څوک د بل نه او غسپې لګي د خپل سپې د لارې نه لري کوي چې سیټ ته کومه دا وګورئ دوی مو چې موږ انسانان یو دوی مو چې موږ په ځل کې رحم دې دوی سره دا سوچ ته چې نیو ویډیو جوړې شي ازه و چلو مو چې ګور سپې په لارې کې دي سمړ پروت بل سپې راوچته والله لازم ما په خپل سترګو ملي دري دا نه چې ویډیو کې ملي دري چې یو کس اکسیډنټ شو په بد حل باندې پروت په بد حل باندې عربي او غریب چې غوالي سمي
او دنیا را جمع شوی ده او د ټولو سره کیمرې د موبایل دغه چلی بیا به ما غوښته ما ظالمانو هغه امبولانس ته ټلیفون کوي کنه دا امبولانس پورې تی ویډیوګانې جوړې کې خو چې امبولانس خورای شي د غریب پسې کې تاسو خو نو چته وي نو سره مرسته کو دومره کې چې امبولانس راشي نه کوي پورې مړکی کې ژوندې خو ویډیو بوله جوړ امبولانس ته کم سے کم ټلیفون کوي انسانیت ختم شي انسانیت ولاره کې غریب سره به بدل پروتي دا دوی بلکې شان تیری ټو پورې خان دي کله وې دا لیونه پروت ته کله وې دا نشهیز پروت ته هغه به وسړی چې د سمسله به تر غری بیمار شي به پروت وي څوک ته پوس نه کوي نو دا طریقې زده کې د موسی عليه السلام نه چې غریب خپل غم او مصیبت کې خو دې زنانو مرسته به وکړه ثم تولى الى الظل بیا واوریدو سورتا فقال نویوی ربی رب ازما انی لما انزلت الی من خیر فقیر یقینا زهغ ست چی ما تر لگی د خوراک نه محتاج یما غیتا انجی تسرا که زوت الله غریب یما محتاج یما غیت دوی چې کله کور ته ورسید جنکی پلار وتی خیر خو دې نن خو تاسو وخت را لې ګوره شي چلې هغه وته قصه وکړه جنکو ته قصه وکړه چې وای د شي وکس ولاړو راغه موږ په سی به موږ ته خبر وکړه نو د پلار په سی دا یو راولې غله تاسو لاړ شي موسی عليه السلام ته ویل تراشه ورته ځواب ورسته سره د مزدوري مبارک خبره کوي فجاءت احداهما تمشي على استحياء نور اغلدت یو زنانه د دوانو نه چې روانه و په حیا بني حیا کې روانه و پردې کړو قالت ورتوي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا یقینا پلار زما غواړي ته د دې لپاره چې بدله درکې ته د مزدوري داغي چې وبکړل ته سروي زمنګ د لپاره روایت کې راځي چې د زنانه به د موسی عليه السلام نه مخکې روانه شو دغه چې لار خوغه ته معلومه وکړه نو موسی عليه السلام دوی ته شاته چې زما نظر په تابع نه پریږو ته ماته شانه لار خایج دي شو دي شي فلما جاءه وقص عليه القصص هر کله چې راغی موسی عليه السلام هغه ته بیان وکړ هغه ته خپل پوره بیان شعیب عليه السلام ته ټول قصه ورول قال غورت ولا تخف يريقم نجوت من القوم الظالمين راخلاش وتد ظالماننا دا خبرې وبري چې ووري یو سورې موسی عليه السلام ته تیری کړي دا کور ولا داغه د چلن خبر شو داغه مطمئن شو نو دی وی لور بګری پلار له مشوره ورکړه قالت احداهما وی زنانه بدی دوانو کې یا ابت استاجر و پلار زما بمزدوری ونیسده ان خیر من استاجرت القوي الامين یقینا دی غره دی دا غچانا چې ته په مزدوري سره نشي دا طاقت ور امانت دار دی یقینا دی غره دی ولی یو خو امانت دار دی بل څه دی طاقت ور دی اوس دې مزدوري کوي موږ سره به شعیب علیہ السلام وتوی قالوا يا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين یقینا زغوالم چې په نکاح سره درکم ته یو د دې دولو زمانه على ان تاجرني 8 حجج فدي شرط مزدوري بكيمان سره تکاله فان اتممت 10 فمن عندك نکو پورا دکړل لشکاله نو دا استاد طرف نه احساني وما اريد ان اشق عليك او نغوالم چې سختی را ولم بتاباني ستجدني ان شاء الله من الصالحين
او زرد چې تبو میمال را کو غواړي الله د نیکانو خلقنا. الله اکبر. الدین دا مسله ثابته شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د موسی علیه السلام یو حال. رسول صلی الله علیه وسلم پټ راوته مدینه ته روان شو او موسی علیه السلام پټ راوته چرته لاړ مدینه ته. به چې موسی علیہ السلام په مدینه کې څو کال تیر کړو؟ لس کال. رسول الله په مدینه کې څو تیر کړو؟ لس کال. ځکه قرآن دې طرف ته اشارات ډېر کوي. په دې کې بل فائدہ چې نیکانو خلکو ته خپل لونه او خويندې پیش کول د جایز دي، بلکې غوره طریقه ده. د دې نه مخکې چې ستا په لور پسې او ستا په خور پسې څوک بېدینه راشي، ستا زړه به نه غواړي چې ورې کم وته، خو بیا به ته په دې یېرېږي چې د جنۍ راته په کور کې پاتې نه شي. نه بس ته به هغه بېدین له ورکړي او کم دیني تربیت چې دی ورله کړی دی او کم درانه اخلاق دی ورته خوري، هغه هر څه لاړو په سین له وشو. لکه چېرته ته یو سړی دینداره وینې نو هغه ته داسې ویل چې زما لور ده زما خور ده تا ته به درکړمه، دې کې څه حرج نشته. موږ څه د شعیب علیه السلام نه زیات غیرتیان نه یو، نه د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې هغه هم د خپلې لور دپاره رشته کته. قال موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك، دا زما استامنس کې فیصله شوه، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، کم یو د دواړو نیټونه چې پوره کړم نو نه به زیاتې په ما باندې. والله على ما نقول وکیل، او الله په خبرو چې مونږ وایو ذمہوار دی. فلما قضى موسى الاجل، نو هر کله چې پوره کړ موسی علیہ السلام نیټه، روته د مدین. وسار باهلی، او روان کړه کورواله خپل. آنس من جانب الطور نارا، ویلیدو د طرف د تور غرنا ور. مونږ ویلو کنه چې جمع یخو تک تور تیاره و د موسی علیہ السلام نه لاره ورکه شوې، تور غر دې طرف نه ورته یې رڼا ورته ښکاره شو. قال وی لأهلی خپل کوروالته امکثوا انی آنست نارا، ایثار شي یقینا ما لیدلی دی ور. لعلی آتیکم منها بخبر، شاید چې زبر وړم تاسو ته د دغه زینه څه خبر. او جذوة من النار، یا سکروټه د اور. لعلکم تصطلون، د دې لپاره چې تاسو ورته ګرم شئ. فلما اتاها، نو هر کله چې راغی هغې ته، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، اواز وکړی شو هغه ته د غاړې د کندې ښی طرف نه. فی البقعة المبارکه، پزمکه برکتی کې، من الشجر د ونې د طرف نه. ای یا موسی، چې ای موسی، انی انا الله رب العالمین، یقینا زه الله یم رب د مخلوقاتو. په کنده باندې ښی طرف نه هلته ونه د ونې طرف نه د اواز را موسی وی زه الله یم. وان القی عصاک، او غزار کامسا خپله. فلما رآها تهتز كأنها جان، نو هر کله چې ولیده چې خوځېږي گویا کې دا نری مار دی. ولا مدبرا ولم يعقب، واوړېدو شا کوونکی او شاته نه کتل. یا موسی، الله ورته ووی یا موسی، ای موسی، اقبل ولا تخف، را مخامخ شو مېرېږه، انک من الآمنین، یقینا ته د امن والو نه. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، نن باس لاس خپل په ګریوان خپل کې راوبځي سپین بغیر د صاحب نه.
واضمم إليك جناحك من الرهب او یوزه کزان سره الخبل د وجې د يرینا دیجګو دا خبره چې الله تو یې خپل لاس په خپل سینه ولګاو دا به زیاتی خبره واضمم إليك جناحك من الرهب نو بعض مفسرین دا لیکي لکه امام ابن کثیر رحمه الله چې دا د الله طریقه خو چې کلم ته یریږي نو دې شي چل کوا لاس په کوم ځای ده په سینه باندې سره اطمینان راځي چې ته فرعون پسې شي بعض ځینې کو پتا باندې یې راځي نو دا طریقه ته الله خو فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه نو دا دواړه یقیني دلیلونه دي د طرف دربستانه فرعون تو غټانو د قوم داغته انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دوی قوم نافرمانه قالوا موسى عليه السلام رب اني قتلت منهم نفسا اے رب زما یقینا ما وجلد دا غوین یوکس فاخاف ان يقتلون نيريغم چې دوی به ما قتل کی واخي هارون هو افصح مني لسانا اورور زما هارون ډیر فصیح د زمانہ بجبکی فارسله ما يرد ان يصدقني نو لګا غما سره مددگار چې تصدیق کوي زما اني اخاف ان يكذبون یقینا زیریګم چې هغه به ماته دروغ جنوي قال الله ورتوي سنشد عضدك بأخيك زرد چې زب مضبوط کم ستا مټ پرور ستا سره ونجعل لكما سلطانا او بغرزو تاسو دوانو لرا رعب يا غلبا فلا يصلون إليكما نغوي بنشي رسيدي تاسو تا الله ورته زب رعب ورواچو نغوي بجلونك یتاسو له غلبه در کما غوي چې تاسو نقصان نشي در رسول بآياتنا لا شيء زمن بمعجزات سرا انتما ومن اتبعكم الغالبون تاسو غسوک چې تابعداري کوي تاسو غالب به الله ورته وي تاسو به همیشه غالب وي او څوک چې تاسو ملګرتیا کوي هغه به سي ابي مغالب وي فلما جاءهم موسى بآياتنا نهر کله چراغ غویت موسی علیہ السلام زمن بمعجزو بآياتنا بينات زمن بمعجزو کار سرا قالوا يا غوي ما هذا إلا سحر مفترى ندی دا مگر جادو دی د ځان نه جوړ کړی شوی وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين او ندی اوریدلی منګه دا خبرې په پلارانو بوخانو کې موسی علیہ السلام ورته خپل جواب ورکو نرم جواب ورکو وقال موسى عليه السلام ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده رب زما خفو دے باغ چاچرا وڑی دے ہدایت دے طرف دا غنا وما تكون له عاقبت الدار او باغ چاچی بداغ دا پار انجام دا کور دا آخرت انه لا يفلح الظالمون یقینا نکامیابی ظالمان فرعون چې کړه دا خبري ووري چې دا په خلکو باندې اثرناک تقریرونه او که تاسو خیال کړئ الحمدلله موږ د شلمي سپاری تر ورسېږو زه په الله سبحانه تعالی د واقع راوړي بعضینو کې تفصیلی بعضینو کې مختصر د فرعون او د موسی په منځ کې ډېری خبرې شوي دا ټول خبرې چې راجمه کې فرعون دا وورید نه غډیر یعنی حیران شو چې د دې خبرې کې د خبرندې ټول خلک واړي دا غیر په تکبر کو دا خبره وکړه وقال فرعون او فرعون يا ايها الملأ مشران دقوم ما علمت لكم من اله غيري نبي جنم تاسو لراهي سقدار د بندگی سوا زمانه دور ظالم
وی دې څه کړي د الله خبره کوي چې هغه بادشاہ دی او غرب دی زه څوک یم ما ته خو بل رب وینه دی معلوم والعیاذ بالله فاوقد لي يا هامان على الطين نبل كور زما د پاره هامانا پخټبانی فاجعل لي صرحا نجور کړه زما د پاره بنگله لعلي اطلع الى اله موسى شاید چې زبوخه جنب اله د موسی بسي واني لا ظنه من الكاذبين او یقینا زخامخه ګمان کوم بدبانی د دروغ جنو دومره ظالم او یو دنګ آبادی له جوړ کو خپل وزیر ته وی امانت زور خیزم جیسي د دې درب څنګه دیو سویو شتیو کنه دیګه فائدہ په خلکو باندې رد کوم چې الله په هر ذکر دی فرعون چې دا خبرو کړ چې مال بلډینګ جوړ کړه بره خیزم متول چې هغه د موسی نه اوریدل چې زماره کوم ذکر دی هغه بره ځکه دا خبره وکړه او موسی عليه السلام چې زماره په هر ځای کې هغه کوم طرف ته بلډینګ جوړول او کوم طرف ته بخاتو بیا خې طرف ته ولینه تو ګسته ولینه تو کته ولینه تو شاته ولینه تو مخې ته ولینه چې بره خاتو دا دلیل به چې الله په عرش پاسه دی واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق او لوی کړه دا لخرو د پزمکه کې بغیر د حقنا وظنوا انهم الينا لا يرجعون او ګمان کو دوی چې بشک دوی به مونږ ته نه راګرځي فاخذناه وجنوده نراوني ومنګ دې او لخرې ده فنبذناهم في اليم نغزار کل منګ دوی دریاب کې فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نو ګور چې څنګه شو انجام د ظالمانو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار او ګرځول منګ دوی امامان چې دعوت ورکورته ويوم القيامة لا ينصرون او بورز د قیامت بعد دوی سره مرستنکی واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة او ورپسې کو منګ بدوی بسي پدی دنیا کې لعنت ويوم القيامة هم من المقبوحين او پورز د قیامت بدوی د بدحال خلقنی ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا ورکړو منګ موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى ورستو د دین چې هلاک کړل منګ پیړې مخکینی یعنی یا مطلب یو مطلب خو داري چې فرعون او فرعونانو د تبعین بعد الله موسی علیہ السلام سور کو تورات ورکو یی مطلب داري په خانو قومونه مراد یعنی نوح عادیان سمودیان یعنی دا قومونه چې ختم شو الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام کوم کتاب ورکړو تورات ورکړو په دې کې یو فائدہ ده د ساتي چې بعض علما بیانې چې د تورات تنازلېدون بعد الله سبحانه وتعالى چرته یو قوم په یو ځای نه تبا کړي جهاد احکام به الله بیان کړي او دغه وجه ده چې قیامت نږدې شو موسی علیہ السلام چې راغی عیسی علیہ السلام د قیامت ورو نږدې کیږي چې قیامت نږدې کیږي الله د عذابونو آخرت ته وساتل ځکه یو قوم په یو ځای نه تبا کېږي په خاني قومونو چې موسی علیہ السلام مخکې دی په یو ځای تبا کړي په یو ځای باندې یو کله یو قوم ټول ختم کو خو بیا چې کله الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام له تورات ورکو نو به دغه نه باندې چرته یو قوم په یو ځای نه تبا کړي سوی دغه یو کلینه امام ابن جرير رحمه الله وی چې الله دغه شکلونه مسخ کړي او بس شادوګانی ته جوړ کړي صرف دغه کله وس الله سبحانه وتعالى د تورات صفات بیانې بصائر للناس
د پاره د پوهې د خلکو وهدى او هدایت ورحمة لعلهم يتذكرون او رحمت د دې د پاره چې دوی نصیحت واخلي